ښکلی مزېدار کلی دی سم پکې خوشحالي سړی خیال دی اوکې دغه دی بل ډېران هم راغی زما چپړ ته ځل بیا وګورې منه دا غریبانه نه خیال دی ځکه دې بړه کې څه وایي چې لکه ته مونږ موبایل کې راولې نه دا چرګان دي ها وکې ها دیني ډېرانو کې سرېږي دننه خیال دی څومره ښکلی مزه کوي ما دا ډېران هسې برکتي غوندې شی دی خیال دی دا بل ډانډ هم دا چرګان دي مشوره کوي ښه وګوره ښه دا یو چرګ نه دی خپل دو چرګان لکه دا یو مور دا یو پلار د ما ته څومره ښکاري یا وروڼه دي مشرانو لکه دا بله درېیم ګړی وړکې غونته کېده که نه خپه ولاړه ده زما خیال دی جوړی جیدات کې ولې عیسه نه ده ورکړې که څنګه دومره خپه ولاړه ده ښه خیال دی دا مشران اکثر لکه جیدات کې لکه د کشر له عیسه نه ورکېږي نه دا کشر بیا خپه ولاړي خیال دی لکه کېدای شي هېڅ پته نه لګي لکه دی له روټۍ کم ورکړه داسې چل دی خیال دی ورګه دې نه ډسټرب کوم مړه دی خوا ځمه ځکه چې هېڅوک به هم د چا په کار کې به کار نه ساتي یعنې زه سرخ انسان یم چرګانو کار کې هم کار نه ساتم خیال دی انسانان خو لا پرېږده خیال دی ماشاءالله خپل ځان ګروي خو داسې د سرخ ښکلی یعنې لکه هر چا سره خپل غم دی ښه دی خپل ځان ګري خو لکه بل چرګه نه ګري خیال دی چې خپل ځان ګري ښه یعنې هر څوک خپل څوک خېټه ګري څوک لاس ګري خیال دی دا چرګانو باندې خارښ نشته دي نه ګري اوکې دا دا سره ښکلی ساده کلی سره مزه کې دا ډېران بل هم راغلي ډېر زبردست ډېران دي خیال دی اوس ځو وریجو ځای ته ځو که نه کوم ځای کې چې کټوۍ پخېږي هلته ځو هغه ځای ته ښیم ښه چې ته ځای ما مونږ سره اوسېږې ښه ورګه هغه سټایل کوم هغه لاس چې ویلاګ سره چې لاس داسې مخکې بوځي هغه سټایل کوم هغه سټایل مونږ له چل نه راځي ورګه هغه چل مزه مړه هغه بیا وکړو یوټیوب ملګرو دا دی رالو مونږ د دیګونو ځای ته دا کټوي دي ها کټوي دي نوید السلام علیکم نوید اول سره نوید سره ملاویږو څنګه یې خیریت دی خیر دی خیریت دی کاکا ماشاءالله خیریت دی خیر دی کاکا ماشاءالله ورخه صحتمند دی ها کټوي په خپله خورېږو ها السلام علیکم السلام علیکم څنګه خیریت دی خانه خیر دی صحت دی ته خیر لکه خیر دی ته خو ملکه پرون خو ته نری وې څنګه چې غوښه دې وخوړه کوم دا کټو ځای دی ښه اور بلیږي خدای خیر وکړي هلکه ورونه خورئ پکې خلا خورئ به نه یو ځای به خورو 10 بجې به روټۍ شروع کېږي روټۍ به 10 بجې شروع کېږي ابي صاحب ته خیریت دی خیر دی هلکه دا کټوي شروع کړو ټول سربه سربه یې نور خیریت دی ته ښه یې لکه یوټیوب ملګرو دا کټو ځای دی وروسته به چې دی نو مونږ روټۍ خورو دا وګوره ښه سامان مامان ټول پروت دی ښه دی مسالې که نه کډې کډې ټولې پرتې دي ترموس هم پروت دی د چایو خیال دی او دا وشنه مرچکي پکې ښه برابر دي خیال دی دا لا نه دي پخ شوي دا لا پخ شوي نه دي که نه دا وي چې کله دا خلاصېږي دا بیا پخو ښه دی هغې نه پس دا سپېشل میلمنو لیدي کو دا مونږ تیار دي چې سمغور ورته ښه خپل سپېشل میلمنو لکه نه دا سپېشل ښه استاد ته پکې څه وې استاد جي استاد ته څه وې زه پکې هېڅ نه وې مانم ته پکې څه وې سم وایه بس چمچ او ښه دا صحیح ده زه ټیکټوک ملګرو ډېر ډېر مننه دا غوړ به پکې اړوې که نه دا غوړي شپاړ لاله څه شوې زه صحیح ده ټیک ټاک ملو ډېره مننه زه صحیح ده سه اسلام علیکم ډېره مننه چې پروګرام شروع شوی دی د یوټیوب ملګرو او دې خوا چې دی نو بس ګیر کړي وو دا چې برکت ناست ریجو ته ناست یو خو د سرکاري سکول ماشومان یې راپسې پرېښي دي ریسرچ شوی دی او ټول چې دی نو دلته پروګرام ځای ته راغلي دي ټول بند دی رانه خطا کړی دی خدای دې خیر وکړي ریسرچ داسې ټایم کې د سکول بریک شوی دی که نه چې مکمل ټول واړه دی خو راغلي دي خدای دې خیر وکړي نو ټول نه بند خطا کړی دی بس استاذو خیال کوه نو ماشومان دي ورښه وږي راغلي دي ښه خیال کوه ښه خورجي ورته واچوه مړه چې بس ماړه شي ولې که لکه دړي صبر وکړې دړي دته ګوره ښه دی ښه په سپا نیت راغلی دی خیال دی ښه په سپا نیت رجوع راغلی دی د هار مینو شکر وباسئ په هر سشته د هار مینو شکر وباسئ په هر سشته مونږ د لږو تندو غیږ کې مینتوب کړی دی ستا د ښایست عمر به کم نو خو څه وکړمه فطرت د ګل په ورکړه کې شومتوب کړی دی سلامونه کتونکو مبشر جان یوسفزی یم او تاسو ګورئ زلن ټلویزیون دا وخت په ضلع صوابۍ کې ولاړ یم او ډېر معروف او مشهور خلک را سره خوا کې ولاړ دي د سوشل میډیا باندې تاسو دا مخونه ډېر لیدلي دي او ډېر ویني بالخصوص سلمان زاده او غني جاوید زاده او غني سلمان ملګري نور هم را سره ولاړ دي موقع ده د غني د کزن ویډینګ سرمني ده د واده دی نو د غني ټول ملګري دلته راغلي دي صوابۍ که یو خوا د ثقافت هنداره ده دلته زموږ ثقافت ژوندی دی دلته موږ سره ډېر زمونږه صوابیوال پړونې بیا زمونږه کھیل کود یا زمونږ نور د ثقافت داسې برخې تاسو سات په سات هغه پروګرامونه ګورئ صوابۍ د اباسین په غاړه باندې پرته خاوره ده دلته ویل کېږي که اباسین راغلی نه وي په ګنګوهړو کې به چا منتلټیکونه نه د صوابۍ په دې خاوره باندې داسې ښکلي ښکلي مخونه راژوندي مخې ته ولاړ دي
بیا د واده د سرمنې کې د چې کوم خوراک تیاریږي په کوم ډول سره تیاریږي دې ته ویلی شي کټوه تاسو ته په سکرین باندې د سکرین ښکارېږي چې د کټو سیستم دا په کومه طریقه د خاورو په یو لوښي کې دا پخېږي او بیا چې دا پوخ شي نو خلک د دې خوراک داسې چې دې کې روټۍ ماته کې خوري ډېر ښکلی یو پخوانی ډېر د زرګونو کالو دا یو رسم په ثوابۍ باندې راخور د پښتونخوا په زیاترو علاقو کې زیاتر پهاړي علاقو کې دا رواج موجود دی نه غني به خبرې وکړي جاوید زاده به خبرې وکړي سلمان به خبرې وکړي او سیریس موډ کې به خبرې کوي نو سیریس موډ خو څنګه سیریس کوم انګلیش ټکی استعمال کو سیریس موډ خبرې خو مبشر جان ډېر ښکلې وکړې خیال دې جاوید او مام خبرې وکړې دا اوس ته خبرې وکړه بس خبرې خو چې مبشر جان وینو کټوي خبره به ډېره ښکلې وکړه ځکه زموږ ډېر توجه په خوراک کې که نه او د خاورې لوښې دی ورګه ته لږ ته خوښ چې ومخې دي خلکو ته که نه ویسا لږ نږدې راشه ته نږدې لږ راشه بیا پرې راشه خو مړه مو هغه خوند نشته ځکه پکې څه پاتې نه دي ځکه خلک پې ټول چې سم پورې راپورې ته ودي دي هنډو دا د هنډ استادان دي د سیند په غاړه صحیح ده دا د هنډ استادان دي دوی چې موږ هم پکې راوله موبایل کې موږ هم راوله جاوید زاده یو دوه الفاظ پکې ته م ووایه بس تا چې څه اوهو وریجې رالیکو دېګ راغی ودرځې وکړې دا وریجې داسې شی ټول توجه سره ګډوډه کې خیال دی څنګه خبرې وکړو یار بس چې څه زړه ته راځي خیر دی من دی د میاس کې دا دې کې سیم ها شروع ده السلام علیکم زما د یوټیوب ملګرو امید لرو چې ټول به روغ جوړ یې تاسو ته سیمه په لاره ووي چې زم خیرات له او خیرات له مونږ دعوت ورکړی جاوید زاده ته مبشر جان ته سلمان ته د نور ملګرو سره راغلي دي په موټرو کې راغله مونږ خلکو ته سم ځان خو خپلوان موټرو کې راغلي دي خلکو ته سم ځان خو راځي کټوي مو وینې خو راشه کټوي مو ته وښیو ښایسته ښایسته کټوي دي بلا سامان پکې پاتې شو بلا کټوي پاتې شو دا به اوس کلیواله په دې ټول راځي اختتام به غي په خپله به خورو مونږ خلکو له لږ لږ اچول که نه چې ډېر ډېر اچوي بیا ختمېږي مونږ په کسته ولې لږ لږ اچولو خیال دی دا یې تش کړی که نه دا ډک دی دې کې لوټې شته ډک دی دا هم ډک دی ها دا ټول خو ټول ډک دي دا شماره څو دي 1 2 3 4 5 شپږ کټوي دي نو مطلب دا دی چې 10-12 کورونه پې اوس هم مړي سلمان تاسو وخوړه که نه ښه برابر تاسو ماړه شوې مبشر تاسو موږ ست کړو که نه نه زه بغیر ست راغلی زما خو خپل کور دی ها دا مړه منم او دغه دا دې کې د یوټیوب ملګرو دې کې نه دی ګوره دې کې ګرمې اوبه دې کې دننه چې دننه وریجې کېدي که نه دا غټ خانک دی دې کې دننه وریجې کېدي دا بېلچه نه دا بېلچه دا به وریجې باندې سې وهي استاد ته موږ ویلو مرچکې به پکې ښه تیز اچوي ګینې دا خلکو نه پاتې کېږي مرچکې پکې تیز کړي دې د وجې خلکو نه چې دین لغو ته پاتې شو دا استاد دی ماشاءالله د استاد ته ما وې ستا صحت چې نن د غوښې د وجې خلک لکه دا څوک داسې استاد جوړ شو کو دا غوښو کار شروع کړو چې دک تکړه شو که نه ته څه وې د بارګ جاوید زاده څه شو ته راشه که ته مو ته څه ووایه غوښه څنګه وه ښه وه ډېره مزېداره وه یار ها تاسو ګورئ کوم ګاډي کې رالی کرولو ما خلکو ته سم ځان خبر نو هغه زما ملګري رالی ګاډي کې دا مې ډېره وینا کړې وه غني نو ډېر خلک راغلو ډېر ګاډي به م راوستي دومره خلک عوام راغلي او د سکول نه چې ریسس شو که نه هغه ټول چې سکول والا دلته راغلي استادانو ته ورځی پې وي پوه شوې یا چې ته اکثره زموږ دښمن چې ته راپېښ شوی دی سکول کې چې ته ست کړی دی چې استادانو ماشومان ټول به راځي ته پکې څه ویل غواړې کاکا بس تاسو وې دا ډېره ها زه بس ډېر ډېره مننه السلام علیکم دا کټ کا کټ